د اسیا نیوز قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. د ناټو مشرانو د کابل هوایي ډګر د مالي ملاتړ پر دوام سلا شول. د ناټو مشرانو هوکړه کړې چې له افغانستانه د ځواکونو تر وتلو وروسته هم د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې بودیجه ورکوي. دغه هوکړه پرون په بروسل کې د ناټو سرمشري په اعلامیه کې شوې. ترکیه هم منل چې د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته به دغه هوایي ډګر امنیت ساتي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ دوشنبه په بروسل کې ټینګار وکړ د کابل هوایي ډګر امنیت نه یوازې افغانستان کې د ناټو ملکي ماموریت بلکې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د اړیکو لپاره هم مهم. ینس سټولټنبرګ وویل سرمشریزه پر هغو لارو چارو وغږېده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو پر دوام ځان ډاډه کړي. ناټو ملګري اوس پر دې کار کوي چې ځان څنګه مطمئن کړي چې کابل کې نړیوال هوایي ډګر خپلو عملیاتو دوام ورکوي. د سرمشري په څنډو کې هم غونډې وشوې، البته چې ترکیه په دې هڅو کې کلیدي ونډه لوبوي. ترکیه ویلي که نړیواله ټولنه مالي او لوژستیکي ملاتړ وکړي نو چمتو ده چې د کابل هوایي ډګر امنیت ساتلو مسؤلیت ومني. ترکیه دا مهال د ناټو په چوکاټ کې 1500 سرتیري لري، خو طالبانو یې په غبرګون کې ویلي چې د دوحې تړون له مخې ترکي پوځیان هم باید د نورو پوځیانو په شان له افغانستانه ووځي او که داسې ونه شي نو بدې پایلې به ولري. بلخوا طالبانو یو اعلامیه خپره کړې او پکې ویلي دي د افغانستان لویشت خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت ده. بنا زموږ په هیواد کې د هیڅوک د نظامي او یا امنیتي حضور ساتلو امیدونه نه کوي او نه باید داسې ګام پورته شي. که چیرې داسې وشول په نتیجه کې د ولسونو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي. که څوک داسې اشتباه وکړي د افغانستان ولس او اسلامي امارت هغه ته د اشغالګر په نظر ګوري او په وړاندې یې داسې دریځ نیسي لکه څرنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د اشغالګرو په وړاندې او مسؤلیت به بیا هم دوی ته راځي. بلخوا د ناټو سرمشري په دغه غونډه کې چین ته په توند غبرګون وښودل. ناټو چین ته دا سخت پیغام داسې مهال ورکوي چې تر دې وړاندې برطانیه کې د نړۍ د اوو سترو اقتصادي هیوادونو سرمشریزه کې هم پر بیجینګ توندې نیوکې وکړې. د جیبو مشران د غونډې د پای په اعلامیه کې چین د بشري حقوقو د سرغړونې له کبله په کلکه وخندل او په دغه هیواد کې د کووډ-19 د ریښو د موندلو لپاره د رڼو څېړنو غوښتنه وکړه. بیجینګ دغو نیوکو ته لندن کې له خپل سفارت ته د اعلامیې په خپرولو سره ځواب وویل. د چین سفارت اعلامیه کې د جیو هیوادونه تورن شوي او چې ګوندې دروغ وایي، ګنګوسې خپروي او بې بنسټه تورونې پورې کوي. مننه چې تر دې دمه وئ راسره. دا د اسیا نیوز امتحاني خپرونې دي. هیله ده خپل نیک نظر راڅخه ونه سپموئ.